او اوس خبر شاملو له مردان څخه مردان کې د وجل شوي سیکانو کورنۍ د صوبای حکومت لخوا اعلان کړل شوی امدادي پیکیج کم ګرځولې او غوښتنه کړې ده چې متاثر شوي کورنۍ د پاره دی امدادي پیکیج کې اضافه وکړل شي. بلخوا د اوقاف صوبای وزیر عدنان قادری د مردان بابو محله کې په ګردواره کې وجل شوي سیکانو د کورنۍ سره غمرازي کړي او قتل کړی شوي سیکانو او د هغوی د عبادتګاه لپاره د امدادي پیکیج اعلان کړی دی. نور تفصیل اخلو د انډس نیوز نیټورک مردان بیورو چیف او سینئر صحافي واجد خان هوتی نه. جی واجد خان هوتی تفصیلات راکړئ. حبیب الله همدرد داسې ده چې 13 ورځ په مردان بابو محله کې چې کم دوه سیکان د ګردوارې دننه وجلي شو چې پای کې جګنات شامل او داغه کورودانې دا دوه کسان چې د هغې د قتل نه پس ملزم د پولیس ډپارټمنټ له اړخ نه په ساینسي خطوطو او دې نه علاوه په اعلی تفتیشي عمل باندې دغه ملزم نیولی شوی دی کوم چې د پولیس اهلکارو. نو د دې تعزیت دپاره نن د اوقاف چې کوم صوبایي وزیر دی عدنان قادری هغه او د سره عبدالسلام افریدي او سریش کمار کوم چې د پاکستان مسلم لیگ نون ایم پی ای دی د نه علاوه ظاهر شاه تورو او مخکنی چې کوم د چترال د اړخ نه صوبایي وزیر زاده خان نو هغوی هم دلته تعزیت دپاره راغلو بشمول عدنان قادری. د دوی د راتګ لپاره ګردوارې کې مکمل د سکیورټي انتظامات شو او د سیکانو د طرف نه دوی ته تود هرکلی ویل شو. سیکان په دې خبره باندې ډیر زیات خوشاله و سیک برادري. هغوی دا ویل چې ټیک دی چې موږ اقلیت یو، موږ دلته په خصوصي توګه باندې اصلي او نیشنلیسټ یو، پاکستانیان یو، موږ په پاکستان مین یو. زموږ کوشش دا دی چې موږ خپل ملک د سلامتیا دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. په هغه ورځ باندې په کومه ورځ چې دغه دوه سیکان وجلي شو د ګردوارې دننه، په دغه ورځ چې زموږ نه کومه سختې خبرې د مختلف ډپارټمنټس خلاف شوي دي د هغې موږ بخښنه غواړو. دې نه علاوه عدنان قادری په دې موقع باندې ووی چې اقلیت مقصد دا چرې هم نه دی چې اسلام د دې خبرې ګنې درس نه ورکوي چې دوی سره به حسن سلوک نه کوي. اسلام د دې خبرې درس ورکوي چې د اقلیتو سره به ډېر ښه سلوک ساتي چې هغوی ستاسو نه متاثره شي. په دې موقع باندې هغوی د ګردوارې دپاره د 40 لکه روپو د اعلان هم وکړو. دې نه علاوه 10 لکه روپۍ د هغه کسانو دپاره کوم چې په دې ګردواره کې وجلي شوي دي د هغوی دپاره چې دی نو صوبایي حکومت د طرف نه کوم صوبایي وزیر چې دی عدنان قادری هغوی په باقاعده توګه باندې اعلان وکړو. دې نه علاوه تاسو دا ومومئ چې سیک برادري خصوصا د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي اسمبلی ممبر چې د هغه نوم سریش کمار دی، هغوی ویل چې دغه 10 لکه روپۍ چې دا ډېرې کمې دي د یو کس په سر باندې. لہذا صوبایي حکومت ته دا درخواست کومه چې دغه رقم دی د دغه سیکانو کوم چې وجلي شوي د هغې دپاره فی کس 20 لکه روپۍ مقرر کړی شي. ډیره مننه واجد خان هوتی موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. دا هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. इंडस न्यूज़ नेटवर्क द टूलू आवाज़.